السلام علیکم ګرانو مینوالو، زه فیضان ګلستاني یو ځل بیا حاضر یم. دوستانو تاسو په سټارټینګ کې د ورکوټي شانتې کلیپ صحیح کو دا چې دی نو میلو په لاس کې چې دی نو د ډیو بوتل نیولی دی او کله یو خوا ته کیمرې مخامخ راولي او کله بل خوا ته او بیا اخره کې کېږي دي. نو دوستانو دا میلو تاسو ښه پېژنئ. نو بیا به د میلو خېټه به دې خراب وي، بیا به کله یو خوا منډې وهې کله به بل خوا منډې وهې. هله ډاکټر ته اواز کې ډاکټر ته کار وکړي چې ډاکټر راشي خېټه یې خرابه شوې ده. نو دوستانو زه به تاسو سره په دې ویډیو کې به د میلو په باره کې او د نادیه ګل او د فاطمه ګل په باره کې به خبرې کوم. تاسو تر اوسه پورې زما یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی نو پلیز تاسو ځان سره زما یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې بیل آیکن هم. نو دوستانو دا میلو تاسو صحیح کو منصف دی او ورسره مراد هم دی او فاطمه ګل نادیه ګل او شاته چې دی نو د نیلم ګل بچي هم دي. نو دی ټریپ دپاره تللي دي او چکر دپاره تللي، سیر سپاټو دپاره تللي دي سوات ته. او سوات کې چې دی نو دی ناست دي. نو دا منصف چې کوم دی نو د خو 24 غنټې خېټه خراب وي. خېټو لږ شان د خوراک کم کوه، ولې چې ستا خوراک دونه زیات دی بیا د خېټه خراب وي، بیا درته ډریپونه لګېدلي کنولې د په لاس کې لګېدلي یو بیا هسپتال کې پروت دی. نو په دې بهانه کې بیا نیلم ګل هم راشي، د هغې د مراد هغه ملاقات هم وشي. ډېر غټ چې دی نو څه وایم درته اوس میلو چې دی نو ډېر غټ روانکار دی. ګورې دنه ډېر زیات الټه کارونه روزي. دا خېټه د ده خرابېږي نه دی چې دی نو ورسره په خپله ګوتې شوتې اخلي. باقي خو تاسو پوهې که نه زیات الفاظ چې دی نو زه پکې نشم استعمالولی، ولې چې فیملي سره کسان ناست وي نو هغوی هم ګوري نو بیا بده خبره ده. نو باقي خبره باندې تاسو پوهې. نو دا میلو چې کوم دی دا په خپله روانۍ کې د کس ته چې دی نو داسې شیزونه خوري نو د ده بیا فوډ پوایزنینګ شي نو خېټه بیا خرابه شي. نو بس بیا یو خوا ته منډې لګېدلي او بس د کشمیر په بارډر او د انډیا چې دی نو بیا جګړه لګېدلې وي. نو خېټې لږ کنټرول ورکړه. نو ستا خېټه د ځای پردی دی خېټه خو دې خپله ده که نه. لږ شان دې پرهیز کوه. ګوره لږ شان دې به پرهیز کړې نو هغه ستا صحت لپاره به ښې. نو ما لپاره د پیسې درته زیاتې شوي دي، پیسې دې دوبۍ نه دې روړې دي. نو په ارام ارام خوره مړی هېڅ هم نه کېږي. نو بس دوستانو زما دا میسج و دی موجود ده منصف ته چې دی خوراکي سړی دی، ورته وایه لږ خوراک کم کوه نو خېټه به یې خراب وي. نو د انسان خوراک کوي نو د هغه کس کوي چې د چا خېټه نه خرابېږي. د ده خو یو دم خېټه خرابه شي بیا چې دی نو منډې ترړې شروع شي. بس دوستانو دا زما میسج و ما له خپل دوستانو سره شیر کوم. که ویډیو کې مله څه غلطي شوي نو بخښنه غواړم. جست فار انټرټینمنټ. نو انشاءالله ډېر زر تاسو سره به یو نوي ویډیو کې به ملاقات کېږي. د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د لوی الله په امان. والسلام.